د ما د دندې نه تقریبا یو 3 میاشتې کېږي او خپلې دندې نه هم ډېره زیاته خوشحاله یم، خصوصا خوست ولایت کې. څه د ما په نظر وظیفه هغه ځای کې خوند کوي چې ته یعنی خلک تا ته دا نظر ولري یا بعضې کسان تا ته دا نظر ولري چې ته یې نشې کولی هغه ځای کې، نو دا انسان قوي کوي. چې زه مقرره شوم یا نوې تعینه شوم نو داسې ډېرې ستونزې د ما په لیارې په مقابل وې چې خوشحاله په دغه یم چې اوس دغه ستونزې حل شوي دي. نظریات مخالف یعنی زیات وو، خو زه خوشحاله په دغه یم چې څومره چې مخالفین ولري هماغومره حتما په ځان حسابوي چې زه هم یو څوک یم چې دومره حد نه ما سره مخالفت کېږي یا مخالفین لرم. نو د هغو کسان نه چې د ما په مقابل دوی مثبت نظرونه لرل او مثبت فکرونه لرل د ما په باره کې، هغوی نه زه ډېره زیاته مننه کوم، منفي نه هم مننه کوم، ځکه مثبت او منفي نظرونه دواړه د مو د موفقیت یو لامل کېدلی شي.